د عامو خلکو یوازینۍ هیله د عامو افغانانو یوازینۍ هیله او ارمان د اسلامي امارت ځواکونو پر ډیورنډ کرښه د پاکستان د تاسیساتو مخه نیولې ده. که څه هم ځینې خلک او شنونکي د پاکستان په وړاندې طالبانو د اقدام نمایشي بولي، مګر د ځینو له لوري د اسلامي امارت دغه اقدام نه هرکری شوی. دوستان زموږ چینل ته ښه راغلاست. هیله ده چې روغ جوړ په جامو و پټ یاستئ. په دې هیله چې د صحت جامې مو په غاړه وي. د عامو افغانانو یوازینۍ هیله او ارمان د اسلامي امارت ځواکونو د ډیورنډ په کرښه د پاکستاني تاسیساتو مخه نیولې ده. تازه خبر بیا دا دی، د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې دغه ولایت اړوند په لعلپورې ولسوالۍ کې د اسلامي امارت ځواکونو پر ډیورنډ کرښه د پاکستاني ځواکونو د تاسیساتو د جوړېدو مخه نیولې وه. اغزن تار یې ورټول کړی دی. چارواکي زیاتوي چې پاکستاني لوري ته ویل شوي دي چې پر فعالیتونو به غلي نه پاتې کېږي او په سیمه د اسلامي امارت ځواکونو ته د تیارسي امر هم شوی دی. په ورته وخت کې د ننګرهار والي او د ولایت مرستیال یو شمېر پوځي مسؤلانو په منتیا له سیمې لیدنه کړې او سرتېرو ته هر ډول چمتووالي ډاډ ورکړی دی. که څه هم ځینې خلک او شنونکي د پاکستان په وړاندې د طالبانو د اقدام نمایشي بولي، مګر د ځینو د خلکو له لوري بیا د اسلامي امارت دغه اقدام نه هرکلي سره مخ شوی او هر راز ملاتړ او همکارۍ ډاډ یې ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون ناوخته په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې لاس په لاس کېدې چې په اسلامي امارت پورې یو قومندان د لعلپورې ولسوالۍ په صفري نقطه کې د یوې پاکستاني پوستي ساتونکو ته د دوی لخوا د تاسیساتو جوړولو پر سر خبرداری ورکوي، د فعالیتونو د درېدو مخنیوی یې کوي. یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم پاکستان ختیځ زون کې د ډیورنډ په کرښه د اصولو خلاف فعالیتونه کړي چې د تېرو حکومتونو د ځواکونو له لوري کلک غبرګون سره مخ شوي وو.